د پولیسو په لیکو کې د شهیدانو او معلول شویو ورثو ته د کورونو جوړولو په موخه څه باندې 10 میلیونه افغانۍ نغدي مرسته وویشل شوه. د ولایت مقام د رالیږل شوی خبرپاڼې پر اساس د هېواد د ولسمشر د خاصې لورینې له مخې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د لغمان ولایت اړوند د پولیسو په لیکو کې د شهیدانو او معلول شویو پولیسو 102 تنو ورثو ته د کورونو جوړولو په موخه 10 میلیونه او 400,000 افغانۍ نغدي مرسته نن د لغمان امنیه قوماندانۍ په مقر کې د لغمان والي عبدالجبار نعیمي په لاسونو په داسې حال کې وویشل شو چې په مراسمو کې پر امنیه قوماندان پاسوال فضل احمد شیرزاد سربیره، د ملي امنیت رئیس برید جنرال محمد حسن توتاخیل، د ولایتي شورا رئیس محمد رفیع مموزي، د ولایتي شورا مرستیال او استازو، قومي او جهادي مشرانو، دینی عالمانو او د امنیه قوماندانۍ یو شمېر منصوبینو هم ګډون درلود. پیل کې امنیه قوماندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د خپلو خبرو پر مهال په تیرو څو کلونو کې د ټولو امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه د پولیسو په قربانۍ او سرښندنو تفصیلي خبرې وکړې. د امنیت په تامین کې د امنیتي ځواکونو د هڅو، تلاشونو او نویو پرمختګونو په تړاو د یادونې ترڅنګ د فساد د مخنیوي او په نورو هر اړخیزو برخو کې د نویو اصلاحاتو په اړه هم معلومات وړاندې کړل. ورپسې د ولایتي شورا رئیس محمد رفیع مموزي او قومي مشر حاجي شامرد خان بیا د خپلو خبرو پر مهال د ولایتي ادارې له هڅو د مننې ترڅنګ د شهیدانو کورنیو ته په اشارې ویل چې ستاسې د اولادونو وینه له دې خاورې او ولس څخه د دفاع په لاره کې د حق د ثابتېدو او د ولسونو د هوساینې لپاره تویه شوې، چې دا د لغمان د هر وګړي لپاره د ویاړ خبره ده. دوی زیاته کړه څوک چې له دې خاورې، ولس او نظام څخه د دفاع په لاره کې شهیدان کیږي د هغوی مبارزه په حق او سپېڅلي شهیدان دي. وروسته د شهیدانو او معلول شویو پولیسو د ورثو په استازي جاوید سیار بیا د ملي یووالي حکومت په ځانګړې توګه د هېواد د ولسمشر او د لغمان ولایت له رهبرۍ نه مننه وکړه چې د کورنیو ته خاصه پاملرنه شته ده، او ترڅنګ یې له ولایت مقام څخه هیله وکړه څو د شهیدانو ورثو لپاره د استوګنځیو نمرو د ویش په برخه کې هم خپله همکاري نوره هم زیاته کړي. وروسته لغمان والي عبدالجبار نعیمي په خپلو خبرو کې د شهیدانو ورثو ته ویل چې د دې هېواد د ساتنې په خاطر ستاسې د اولادونو قربانۍ او اتلولۍ تلپاتې او نه هېرېدونکي دي. نوموړي زیاته کړه د ملي وسلوال پوځ د شهیدانو د ورثو کفالت زموږ دنده او مسؤلیت دی، او ژمنه مو دا ده چې دغه دنده او مسؤلیت به په پوره ژمنتیا او ایمانداري سره سرته رسوو. ښاغلي نعیمي ویل دولت د خپلو سربازانو او افسرانو د ژوند د ښه والي لپاره بنیادي او ګټور پلانونه لري چې په تدریجي توګه به پلي شي، چې ښکاره بیلګه یې د نننۍ نقدي مرستو ده کوم چې دغو کورنیو ته د کورونو جوړولو په موخه ورکول کیږي. لغمان والي د ولسونو په یووالي د نظام او ملي وسلوال پوځ په ملاتړ د ټینګار ترڅنګ د شهیدانو کورنیو ته د استوګنځیو د نمرو د ویش په اړه ویل چې یا د پروسې د کارونو په لومړیتوب کې ځای لري، ولې د دغه کار سرته رسول زغم او د ولسي مشرانو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري.